السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سم الله مشوانیم د نی ویډیو پیغام سره تاسو ته حاضر یم. تاسو به وایئ چې دا رش د څه دی. خو نن چې کوم دی شکور کې یو واقعه مخې ته راله چې غله او ګاډی سټارټ پرېښود او د زرګر دکان ته ورغلو چې نوم یې بادشاه دی. شکور بازار کې دکان دی. نو زرګر پخپله باچا پخپله نه و او وایټر یې دکان کې ناست و. نو وایټر نه یې تپوس کلی دی چې باچا څه شو؟ ویل چې نشته دی. ویل چې موږ سونا لو او ښه ډېره سونا لو. نو هغه تلی بوتل پسې چې کله واپس راځي نو هغوی سونا 3 تولې سونا چې کم دی هغه د دکان نه ایستې ده. نو هغه غریب چغې ډېرې چغې والي چې هلکه غل دی راوینیسئ. خو هغه ګاډی سټارټ ودرولی و او مخه یې ورکړه ارچن سایډ ته. چې کله ارچن سایډ ته یې مخه ورکړل ده نو ارچن سایډ کې یو نالۍ ته یې غورځولی دی. دا ټیر یې نالۍ ته غورځولی دی. نو چې کله ټیر نالۍ ته غورځولی نو کسانو چې کوم دی رانیولي هغه غل چې کوم و هغه تښتېدلی دی او ورسره زنانه او 2 بچي دي چې هغه په ګاډي کې هم ناست وو. نو هغوی واپس راوسته شکور بازار ته. شکور بازار ته یې راوسته. شکور بازار نه یې شکور چوکۍ له ورکړي. شکور چوکۍ نه چې کوم دی د مندني تاڼې ته منتقل شوي دي او انشاءالله چې نن به یې انویسټیګیشن کېږي. د هغوی اف آی آر پکې هم شوی دی. او تاسو چې کوم دی د خپل ځان ډېر حفاظت کوئ ځکه حالات ډېر سخت خراب دي. دا ما چې کوم نن حالات ولیده نو ډېر سخت ګډوډ سپورټ کیږي او د عوامو سپورټ نه کیږي. دا ولې؟ یو سره یو 2 زنانه دي او غلو سره ګیر شوي. نو هغه زنانه وایي چې موږ چې کوم دی دې ورته تښتولي وو. اوس پولیس والا وایي چې دا زنانه دې پرېښودلی شي او موږ به په چوکۍ کې خبره اتره کوو. نو عوام یې زموږ نه مني. دا عوام ټول را جمع شوي دا دي. شکور بازار د ضلع چارسده ده.